دا سړي څوک و؟ خو خبر چې څوک او ما نه څه غوښتل؟ ځه چې زه بابا کور ته ورسم. خو ته ما ته حال نه وایې، زه درنه لاړم. نه بچې خفه شوې؟ خفه کېږم به نه چې سهار نه در پسې لګیا ما ته حال نه وایې. یو شیطان دی بچې، خو ته د هغې ذکر پرېږده. زه پرې مې خو خدای دې په تندر وغورځي. خو دا راته وایه بابا دا په سپینو ویښتو ته هره میاشت چېرته ځې؟ او دا لوښي د پنډه کړي صابون ګوړه چای د اخر ته چېرته وړې؟ ما ولې نه پرېږدې چې دا سامان زه یوسم؟ بچې هغه ځای ستا د تلو نه دی. هغه ځای ستا د تلو دی او زما د تلو نه دی. خو مطلب دې پوه نه کړم بابا. بچې هغه جیل دی، هلته زما ډېر خوږ ملګری قید دی. داسې نه زه هغه نه وړم. چې خوږ ملګری؟ زه پوه نه شوم بابا. هو بچې ته دا سوچونه پرېږده، ځه ټرک وباسه، هسې خپله دیاړي مه خرابوه. ځه بچې ځه. یاره بابا یو خو تا په حساب کتاب پوه نه شو، هره خبره په شک کې کوې او همیشه مونږ په تیارو کې ساتې. هو بچې ځه پوه به دې کړم. ځه لاړ. نن خو ستا په خبره د حیدرخان تسلي شوه بابا، خو دا نه پوهېږم تر څو پورې به هغه دا خبره پټې جیل کې چې کوم ستا دوست دی هماغه د حیدرخان پلار دی. ته ټیک وې لورې، خو زه څه وکړم؟ که حیدر ته حال ویم نو خپل دوست سره کړی لوز ماتېږي، خو که ورته نه ویم نو هغه خفه کېږي. زه د هغې ورځې انتظار کې یم چې حیدر ته ټول حل ویم چې ستا د مور قاتل ستا پلار بې ګناه په جیل کې دی.
او راځه راځه حیدر خانه ښه ده چې راغې څه چل دی سترګې دې حال وایي چې مور دې بیماره ده د دوایۍ دپاره د پیسو ضرورت پیدا ده نه ښه نو بیا ورور دې په کالج کې سبق وایي د هغه د فیس دپاره به دې پیسې پکار دي نه دلوره نه نو بیا به یې د خور واده وي او واده دپاره د تاج ضرورت وي او تاج په پیسو راځي ځکه خو ته ما نه نو بیا هغه کومه مجبوري ده چې ته دلته راوستې او ما ته یې لاس په نه وتړلې دا د وخت خبرې دي هماغسې او هماغسې یم وخت بدل دی پرون تا ما له دوستۍ لاس راکولو خو ما انکار کړی او نن زه تا له دوستۍ لاس درکوم خو پام کوه دلوره چې انکار ونه کړې د اقرار په مطلب به مې پوه کړي د پلار ملاقات او د مور قاتل تلاش ته خپل پلار پېژنې دا خو مجبوري ده چې خپل پلار ده پېژنم د مور قاتل پېژنې که د هغه سور یم راته پته وی نن به لکه د ملک د هغه په سر ولاړ وی د پلار نوم خو بدله درځي بابر خان بابر خان ولې ته زما پلار پېژنې ته زما په پېژندګلو نه څه کېږي خوند خو به لو کېږي چې ته یې وپېژنې خیر پرېږده دا بس خبرې نن نه پس تا او زه دواړه دوستان یو تا او زما کاروبار یو دی حساب کتاب یو به وي ښه ده ته اوس لاړ شه نن زما شک په یقین کې بدل شو چې حیدر خان زما د دشمن بابر زوی دی د بابر راځه بابره ستا جیلر صاحب غواړي جیلر صاحب ما سره څه کار کېدی شي زما زوی او په جیل کې نه دا نشي کېدی السلام علیکم جیلر صاحب وعلیکم السلام تاسو زه یاد کړم آوا بابر خان د جیل پر کار کې تړون بیا کړی چې د شلو کالونه ستاسو شکایت نشته زه غواړم چې ته زما په بنګله کې کار وکړې زه معافي غواړم جیلر صاحب زه د جیل نه بهر نشم تللی ما دپاره د جیل د اوچتو چت دیوالونه په رڼا ورځ تیرو کې اوسېدل او د ځمکې دا خوب ډېر ښه دی د عمر قید ملزم د خولې نه ما نن روبي ځل دا خبره واورېدله بابره هسې سوچ وکړه کېدی شي که انکار دې په اقرار بدل شي کله چې په ځای پروت وي جیلر صاحب نو دروند ښکاري زما په سینه کې چې کم د دښمنۍ ور بلېدو ما په هغې د صبر یخ یو بتۍ کې زه نه غواړم جیلر صاحب چې د جیل نه په بهر تلو سره خو زما بس همدغه دوا ده چې ټول عمر په جیل کې تېر کړم څنګه چې ستا خوښه وي بیا زه لاړم جیلر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ځوانه د ته په کومه ذاته کې راغلې دا تپوس کول ولا ته څوک یې معاف کړه زه خپل کار کوم چاچا سړي زمری ربړې په نیولې دی ځان دې ساده سره تاړه نه مارګوټ کې دا تپوس مې نه ځکه وکړو بچي چې تا د وخت تېرولو یو پاله ده څه به ته وي بس زه ویم نو دا تېرو وخت به دا تېرو تېرېږي او که نه داسې ګنګې ناستې نو د جیل پر یې تورو تورو تېرو کې به پاګل شي او دا ویښته به دې د وخت نه مخکې سپین شي